د غزني قرهباغ ولسوالۍ اړوند کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د عبدالله ګل سیمه کې د یو ځایي سوداګر له لوري د نږدې 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو مسجد د تیلو پمپ او یو هوټل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا په یاد سیمه کې یو هوټل، یو زنانه او مردانه مسجد او یو د تیلو پمپ جوړ کړی چې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی او شاوخوا سلطنو ته د کار زمینه هم برابره شوې. دې کې د عبادت د مردانه و مسجد، د زنانه و مسجد او هوټل، سوپر مارکیټ، تیلو پمپ، د ګازو سیستم، نور دوکانونه، د ټولې هوساینې چې زه وایم دلته دغه لویه لار د کندهار د کابل او خواته څو ولایته دې خواته څو ولایتونه په دې لار باندې وصل دي، خلک یې تېرېږي چې دغو د هوساینو لپاره هم خرما او هم ثواب زه وایم چې په دواړو کې شریک سمه، نو دې لپاره دا سرمایه‌ګذاري کړې ده. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې د دوی سیمه کې یو معیاري هوټل او د تیلو پمپ جوړ شوی. دوی له نورو سوداګرو هم غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي چې هم یې هیواد ته ګټه ورسیږي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا خو یو ډیر شایسته کار ده. دا د افغانستان د 14 ولایتو او کلو باندو دغه عمومي شهرا ده. په همدې باندې خلک تګ راتګ کوي، همدلته به درېږي، همدلته به هغه جومات چې موږ د عبادت ځای د الله ته عبادت کوو او له دې نه تر هر څه نه په دې خوشحاله یو او د مسافرینو لپاره خدمت شوی ده. موږ له ټولو تجارانو څخه چې هغه په خارج کې دي که په داخل کې دي له هغو نه ټولو نه غوښتنه کوو چې په دې اړه باندې ټوله سرمایه ګذاري خپله د افغانستان په داخل کې وکړي. دا د آینده لپاره د موږ تاسې او د لاسته راوړنې دي او د خلکو د بیکاري د له منځه وړلو لپاره دا د موږ تاسې لپاره ډېره فایدهمنه ده. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په هیواد کې بشپړ امنیت راغلی چې دې چارې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړي او ډېری پانګوال هڅه کوي چې خپلې پانګې هیواد ته راولېږدوي او په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.